بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. لومړی خو ټولو هغو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه په دې ورځنیز پروګرام کې به د 500 څخه ډېرې پوښتنې ځوابونه شامل وي. د ازموینې بهیر: مخکې له دې چې تاسو د موټر چلول جواز یا لایسنس ترلاسه کړئ، تاسو باید 3 ازموینې په بریالیتوب سره ترسره کړئ: د لید یعنې د سترګو د دید، پوهه او د شترنګ تر شا عملي موټر چلول. تاسو ممکن د جواز د نوي کولو یا د موټر چلولو مختلف جوازونو ترلاسه کولو او یا هم د جواز لوړولو لپاره اړتیا لرئ چې د یو څخه ډېرې ازموینې په بریالیتوب سره ترسره کړئ. د امریکا متحده ایالاتو د ټرافیکي اداره وایي موږ د ازموینې کاروو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې ټول موټر چلوونکي په سړکونو باندې یا په سړکونو کې خوندي دي. د لا زیاتو یا ډېرو معلوماتو لپاره په کالیفورنیا کې د ویب سایټ یعنې دغه ویب سایټ لینک چې ده دې ته مراجعه وکړئ او په نورو ایالتونو کې د هغه ایالت پورې مربوط یا تړلي ټرافیک قوانینو ویب پاڼو ته مراجعه وکړئ چې ترڅو د ازموینو کې د بریالیتوب لپاره چمتو شئ او د ټرافیکو په قانون باندې پوه شئ یا نوره مرسته ترلاسه کړئ. د ټولو څخه مهمه دا ده چې تاسو باید د ټرافیکو د هر ایالت کې چې هستئ د هغې ایالت ویب سایټ کې او یا په پښتو ژبه باندې نور معلومات ترلاسه کړئ ترڅو تاسو په قانون باندې پوه شئ. په امریکا کې د پوهې ازموینه په لاندې ډول سره اخیستل کیږي: په تحریري ډول سره یا په پاڼو یا ورقو کې. یعنې په تحریري ډول سره تاسو سوالونه حل کوئ، نو 3 جوابه سوالونه وي نو تاسو یو جواب یا سم جواب ترې نه غوره کوئ. په تقریري ډول سره د خپل ژبې ژباړن یا ترجمان سره تاسو ته مثال یو ژباړن یا ترجمان نیسي او د هغې هغه مصارف یا د هغې عقل زحمت په خپله د DMV یا د ټرافیک اداره ورکوي. په کمپیوټر کې یا د کمپیوټر په مرسته باندې په آنلاین ډول د خپل کور څخه یا خونې څخه تاسو کولی شئ چې اوس په آنلاین ډول سره هم دا ازموینه په بریالیتوب سره ترسره کړئ. د پوهې ازموینه: د امریکا متحده ایالات کې ټرافیک قوانینو په اړه پوهه ترلاسه کړئ. یوازې د ازموینې یا امتحان لپاره پوښتنې او ځوابونه مه زده کوئ. د امریکا متحده ایالاتو کې موټر چلول اسانه دي که په قوانینو باندې پوه اوسئ یا د موټر د ټرافیکو قوانین په سمه توګه زده کړئ. که چیرته تاسو په قوانینو باندې پوه شئ په هیڅ وخت کې تاسو لپاره موټر چلول سخت نه دي یعنې ګران نه دي، نو تاسو لومړی باید ځان په قوانینو باندې پوه کړئ او د دې لپاره مه زده کوئ چې تاسو باید پرمټ ترلاسه کړئ. د پوهې د ازموینې پوښتنې او ځوابونه: دا ورځنیز پروګرام په پښتو ژبه جوړ شوی دی او شاوخوا 500 څخه ډېرې پوښتنې او ځوابونه پکې ځای شوي دي. که چیرې دا تاسو په سمه توګه زده کړئ نو په یقیني ډول سره په ازموینه کې بریالي کیږئ او د امریکا متحده ایالاتو کې به د موټر چلولو په اړه کومه ستونزه ونه لرئ. خپل وړاندیزونه شریک کړئ. مخکې له دې چې زه د دې ورځنیز پروګرام ویډیوګانې یوټیوب چینل ته پورته کړم خپل وړاندیزونه زما سره شریک کړئ ترڅو دا پروګرام د نورو زده کوونکو لپاره هم ګټور تمام شي. ستاسو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زما سره وئ.